ابجکټ په تر باندې د یو ځای نه بل ځای ته په دقیق شکل باندې کاپی کولی شو. زه راځم دا مې بیا کاپی کو، دا مې د دې ځای نه کاپی کو ورالمه پیس سپیشل ته زه راځم. په دې کې چې دی فارمیټډ ټیکس او بیا قوس کې ورته ورکړی RTF ریچ ټیکس فارمیټ. ګوره دې ته ما یو لیکل ورکړه په دې شکل سره، د دې مې دا سایز هم غټ کړ. اوس زه راځم د دې ځای نه چې دی دا مې کاپی کو، کنټرول سی سره بیا به تاسو د دې ځای نه کلیک کړئ. زه راغلم دې ځای کې ورته یم چې ما ته دا په همدې شکل کې راکړه چې دا څنګه دی. نو دا موږ سره په دې شکل کې دې ځای کې پیسټ کړو. ورپسې چې دی موږ سره بل کمانډ پکې دی تیاره مې کاپي اخیستې ده پیس سپیشل ته راځم. په دې ځای کې چې دی تاسو سره لیکلي دي انفارمیټډ ټیکسټ، انفارمیټډ ټیکسټ ان کوډ یې لیکلی او انفارمیټډ ټیکسټ مطلب دا دی چې ما ته چې دا پاس کومه چې فارمیټ تا ورکړی دی په دې فارمیټ کې ما ته دا مه پیسټ کوه، په دې فارمیټ کې ماته م پیسټ کوه، په دې شین کلر کې دا ماته م پیسټ کوه، ساده کلر کې راته پیسټ کا. نو موږ دا باندې پیسټ کولی شو ان فارمیټ یعنی په ساده کلر کې چې څه. ګوره که زه دلته راشم دې ته مې لږ سټایل هم بدل کړ، زه به د دې ځای کې یو سټایل هم ورکړم، مثلا دا یو سټایل او دا ما د دې ځای نه کاپي کړ. ولې یو بل فایل ته هم تاسو تللی شئ. دلته رالم او په دې ځای کې چې دی زه ورته وایم چې دا ماته انفارمیټډ ټیکسټ کې ماته پیسټ کا. نو دی موږ سره ساده سی شکل کې پیسټ کړه. ګوره دا هر یوه پښتنه ده، هر یوه تاسو نه په څوک پښتنه کولی شي. ورپسې خبره کومه ګوره پکچر انهانسډ میډا فایل نه مطلب څه دی. زه راځم په دې ځای کې چې دی دې ځای کې ما ولیکل چې دې ځای کې ما ولیکل هیلو ورډ. زه لیکم هیلو ورډ نړۍ خبره کومه ښه. دا به زه د دې ځای نه ډیلیټ کړم او زه تاسو صرف پکچر په دغه کې خیر. ګوره که مونږ کله راشو انزرټ ټیب ته دا به تاسو بیا وروسته وایي. صرف مثال در کوم چې مونږ به یوې لیکنې ته یو عکس څنګه انزرټ کوو. که زه دلته راشم په دې ځای کې دلته ما سره په دې C ډرایو کې یا D ډرایو کې تاسو سره چې هر ځای کې چې دی کوم ځای کې عکس تاسو دا راخستی شي. دا ګوره دا زمونږ عکس دی. نو زه غواړم چې دې ته یو فریم ورکړم د دې ځای نه. زه به ما نه که څوک پوښتنه وکړي چې دا به زه په دې ټکس دا څنګه اپلای کړم، نو دا خو اوس په ټکس باندې نه کېږي. نو تاسو به دا ټکس کاپي کوئ. اول چې کاپي م کړو د هغې نه وروسته به تاسو راشئ په دې پیس سپیشل کې پکچر انهانسډ میډا فایل ته به ټک مارک آن کوئ او دا به د دې ځای نه اوکې کوئ. نو دا چې دی اوس موږ سره پکچر شو ښه. دا که زه راشم د دې نه دا سیز د دې لږه غټ کړم چې موږ سره ښه پته ولګېږي. دا مې د دې ځای نه بورډ هم کړ او یو کلر مې دې ته ورکړو. مثلا زه به راشم د دې ځای نه مې سور کلر ورته ورکړ. دا ما د دې ځای نه انتخاب کړو. ګوره کټ کوئ بیا نه چې کله م کټ کړ بیا تاسو سره چې دی دې ځای کې هغه کمانډونه په ایکسل پروګرام او بعضې وخت کې په دې کې نه راځي. دا اوس موږ سره هلته کاپي پرته ده. نو تاسو به د دې ځای نه دا چیک کوئ، پکچر باندې به کلیک کوئ پکچر انهانسډ میډا فایل او دا به د دې ځای نه اوکې کوئ. موږ سره چې دی په دې ځای کې چې دی اوس موږ راشو دلته چې زه راشم او د دې ځای نه زه هر یو فریم